الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا رب العالمين قرآن حکیم کے دیو دریو پیغمبرانو واقعہ ذکر کئی دے انسان دے عبرت تپارا او دے انسان دے تسلی تپارا او دویم دغه پیغمبران چې په کومه زمانہ کې تیر شوی دي هغه دور کې چې يهوديانو دې پیغمبرانو سره کم ظلمونه کړی دي او کم زیاتی کړی دي چې مسلمان داغې نه خبر شي او د یهودو د چال نه ځان محفوظ ساتي بیت المقدس همیشه د پاره د پیغمبرانو یو لوی مرکز تیر شوی دی لوی لوی اولیاء او صالحان علماء پیغمبران او داغی خلیفگان پا دا غزمکا تیر شوی دی یو لوی ولی اللہ دا زمانیو عمران دا غنومو دا بیت المقدس امامو دا طول دا بیت المقدس چکم لوی عالمانو اغا طول دا اغا شاگردانو دا عمران نارینا اولاد نو بی بی حنہ نمو اغی یو منخت اوکلا منخت ایدا اوکلا چے اللہ کزما اولاد پیدا شی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی اللہ زما پدے وجود کے چدا کم معشوم دے ددے معشوم زما نخت کوما دا نظر و منخت زما پخپل دربار کے قبول کا او دا بچے چ زما پیدا شی دے بددے اللہ دا کور دا بیت المقدس خدمت تا آزادی دا عمران دی بی بی حنی نظرو که منخت اکڑا چی زما بچے با دا بیت المقدس خدمت کئی حیث قسم پابندی با پی زما دا طرف ننی دا بیت المقدس دا جماعت خدمت با کئی دا بیت المقدس چی سمر عالمان دی یا طالبان دی دا غوی خدمت با کئی او بیت المقدس کے بناستی دے با ازادی دا اللہ علم تا تورات بزدکی دکا اسم یو سڑے ہوئی یو بچے ما دین تا ازاد کرے دے ما دین تا وقف کرے دے دا علماء خدمت دا طالبانو خدمت بکی حفظ بو کی علم بزدکی دا یو خبر دا نو دے دا خاون پا مشورہ باندے دا نظرو که دا منخت اکلا خاون دیم بوڑا و سپینگرے ہو رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اللہ زما پدی وجود کے پدی خیٹا کی چکم معشوم دی ما اللہ تا وقف کو آزاد
دغه جماعت او د طالبانو او د علماء او د دین خدمت او د تورات حفظ او علم توقف. یو زمونږ د وطن خلق نظر کوي، نظر دیتا وای مونږ الله سره سودا کو، الله کدا ما دا کار دی وکنو یو 5 روپے به خیرات کوم، الله کدا بچی دی را جوړ کنو یو دیګ روجه و پخوم، الله کدی مقدمه کې د کامیاب کړم نو یو من روجه و پخوم. دا سوداګان الله سره خنه دي، دا مکروه دي، جایز نه، دا څه باندې کې خو کدی وکړل نو پورا کول در باندې لازم دی، واجب دی، خامخا به بیا پورا کې کوما، خو کدی وکړل پورا کې به. زمون خلق عموما منختیو کی الله سره سودا ولیکه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تکلیف ته باندې راغی مخکې صدقه وکړه، دا موای که الله دا کار دی وکنو صدقه وکوم، نه 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 نه، مخکې نه صدقه وکړه. صدقه د مصیبت د ختمولو لپاره بهترین علاج دی، مصیبت به الله ختم کی، مخکې صدقه وکړه. او بیا زمون خلق چې منختیو کی ګوري یو خبره درته کوم، یو منخت نظر به د الله په نوم کې، بعض خلق د زیارتونو په نوم منخت کوي، دا ګناه ده دا الله په نوم. دویم چې منخت او نظر دی وکړه دغه خوراک به نه ته خورې نه به دی بچی خوري، نه به مالدار خوري غریب به خوري. نمون خلق منخت وکړو لاول دیګ ومنو، وروستو پکې بیا لږ ترمیم وکړو چې کار وشي که نه بیا خوړه کېږي نه، یاره سي چې غوښه به پکې پکار یو که بني پکار، یاره چې خوږ به یو که دا بل شان. نو خوږ لکه سانی څه ګوړه موړه چینی مینی پکې واچي، نه پکې غوښه لګي او نه پکې چڼه لګي او نه پکې دا آسان غوندې شی وي، ډېرې مسالې هم پکې نه لګي. بیا ویره چې دا بچي به مې پکې خوري به او که به نه خوري. ښه ولې؟ نو بعضې خلکو چل زده کړي، یو 2 سیره به پکې زیاتي واچومه او به مې د بچو شي. هلکه دا تا چې د منخت دا کم 4 دړې دیګ پوخ کو هغه خو جدا دي، او تا پکې دا 2 سیره ځان له واچولې بچو له، نو دا دانې د هغې نه ته جدا کولی شي. تا ته پته لګي چې د منخت هغه کم دی او د ما دا 2 سیره پکې کم دي. قصې قطاري حیلې بانې م جوړې کړې، بیا هم چا تړه کېږي نه. ښه نو چې په هغې کې د ملا راټینګ کړي چې نه وروره دې منلې دی او خامخا به اوس پخې، نو بیا ولا شر وغواړي د ترور زامن او ترور او ماما او ګاونډیان او مالدار ولا راوغواړي په هغوی وخوري. د دې نه ځان ساتئ، ښه شی م نه دی، الله سره جوړه جاړه ده، داسې مه کوئ، مخکې صدقه کوئ. او که چا نظر وکړه بیا به نه په خپله خورې، نه به ستا بچي خورې، نه به مالدار خوري، په غریب به خورې. نو که غریب پیدا کولی شي ټیک ده، که نه شي پیدا کولی ګناهګار به پاتې. نظر دغه دی الله سره سودا نه کوي. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، دا نه وي چې الله که داسې دی وکړه نو دا زوی به مې نظري، نه، زما په دې وجود کې چې د ما کوم بچی دی الله ستا د بیت الله کور د خدمت دپاره وقف او آزاد. او بیا د الله نه از دعام غواړي، ګوره صدقه م کوي، د زوی صدقه وی فتقبله مني، الله زما دا نظر قبول کی، دا منخته مې قبوله کی. چې څه موده تېره شوه، دا الله عجیبه نظام دی، د انسان جدا سوچ دی. دا هلک په ځای وله جینۍ خدای ورکړه، دا هغه خدا خیال و د هغې غریبې چې هلک به پیدا چې دکه علم خو په هلکانو خلک کوي، د جومات خدمت خو هلکان کوي، جینۍ پیدا شو. رب انی وضعتها انثى وليس ذكر كالانثى فاني سميتها مريم فاني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو مې جینۍ وشوه، دا به څه کېږي؟ زما زړه کې خدا سوچو چې هلک به خو جینۍ شوه، جینۍ او هلک خو هلک خو د جینۍ په شان کار نه شي کولی، دا هلک خو ډېر مضبوط او قوي کاري. مریم نوم مې وله الله کېښود، پاکه پرهېزګاره نوم مریم مې وله کېښود. او پروردګاره تېرانه اوس قبوله کړه، لکه لږه پریشانه شو. اوس د الله په دې کې ډېر لوی قدرت و، د الله په دې کې ډېر لوی حکمت و چې هلک کې د هغه کمالات نشم نه کومه، نه کوم، کولی شم خو نه کوم. او د دې جینۍ نه چې د کوم کمالات وباسم چې تر قیامته پورې دنیا ورته حیران دی. ماشومه و لویوله دې کې د خاون عمران چې د بیت المقدس امام و استاد و دې وفات شو، چې د 3 کالو شوه دا مریم، نو دې مور راوسته. او په بیت المقدس کې چې څومره عالمانو په هغه وخت ټولې د پلار شاګردانو د مریم، هغه ټول راغونډ کړل. یو پکې حضرت زکریا علیه السلام دی، دیم پکې ناست دی، دیم د پلار شاګرد دی.
او نورم د دنیا شاگردان دی، عالمان دی، نیکان دی. ماشوم یې راوستله، وی دا خو ما د پیو نه پرېکړه، اوس دا زه چاته حواله کوم چې هغې تربیت وکړي او دا د دې بیت المقدس خدمت ته وقف ده. زبد جنۍ ده تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې، هغې پورې به د دې جومات صفایي به کوي، که د جومات څه طالبان عالمان ډوډۍ به وله پخوي، بس دا ما وقف کړه. یو خادم وی چې کم خادمان و عالمان، یو وی زه به تربیت کوم زما د استاد لور ده زما به، بل وی زه به تربیت کوم زما د استاد لور ده. لویه جګړه پې جوړه شوه. حضرت زکریا علیه السلام وی دا زما حق دی، زه به بوزم، ځکه چې د زکریا علیه السلام بیبي او د دې مریم مور دا خویندې وی. وی د دې ماشومې ترور زما کره ده. او نبی علیہ السلام رستو فرمائی رستو زمانہ کې چې الخالة بمنزلة الام، چې ترور داسې وی لکه د مور پزې. نو هغه وخت کې خو نبی علیہ السلام زمانہ خو رستو راغلی ده، دا خو مې رستنی حدیث درته وی. خو به هر کیف هغه دا دلیل ووی چې ترور ما سره ده د مور خور او زه به تربیت کوم. هغې وی نه ده مونږ د استاد لور ده، مونږ به تربیت کوو. فیصله په دې وکړه چې دی تورات به دوی لیکه. وی دی چې لړ شو او دا خپل قلمونه به راوالو او دریاب ته به یې غورځو. نو چې د چا قلم په اوبو ټینګ ودرېدل، ماشومه به هغه سره او چې د چا قلمونه وبېدل اوبو سره، بس د هغې به پکې حق نه وی. ډېره ښه ده. هغو ټول بزرګانو نیکان صالحانو چې لاړل دریاب ته او قلمونه ټولو عالمانو په دریاب کې وغورځول، د ټولو قلمونه اوبو یوړل او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه ودرېد. بلکې علما لیکي یوازې ودرېدل نو، اوبه چې د کوم طرف نه را روانې وې لکه د کب غوندې په هغه طرف دا قلم روان شو. اوس قلم خو د اوبو په طرف نه دی او دی لکه د کب غوندې په بره روان شو د اوبو په طرف باندې. بس ټول غلی شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وکفلها زکریا، مونږ د هغې د پرورش ذمهداري حضرت زکریا علیه السلام ته ورغورځوله. بس دی به ته پرورش کوي، د ده بیبي د مور خور ده او تر څو چې دا پخه به د پوه شي بیا به د بیت المقدس او د بیت المقدس د علماو د طالبانو خدمت به کوي. زکریا علیه السلام دا واغشته خپل کور ته یې بوتله او جومات سره نږدې یو کمره والا جوړه کړه. دا ماشومه چې څومره ورو ورو لویږي په هغه کمره کې کینی راځي او د جومات د صفای خدمت کوي. دارنګې که د هغه علما او د هغې طالبانو څه ضروریات دي هغې له منډه تړله وی. هغسې خدمت خو نشي کولی کوم خدمت چې هلکان کوي. اوس هم زمونږ په دې وطن کې بعضې ماشومانې جینکۍ وي تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې یا لږ یو پوټې هغه بلوغ نه لږ لرې وي ماشومه نو خدمت کوي، سودا مودا پسې منډه تړله وی. دا به د خپله کوټګۍ کې ناسته وله ماشومه وه خو د الله ذکر اسکار به یې کو، مونځ به یې کو باقاعده. ماشومه وه هوښیاره وه، مونځ به یې کو، د الله ذکر اسکار به یې کو. زکریا علیه السلام چې به کله کوټګۍ ته ورننوت علما وایي چې دی به بار ته نو د بار نه به په زنځیر واچو، کله کله همیشه نه. نو چې ورننوت کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، چې څنګه به ورننوت دې سره به ناشنا ناشنا میوې پرتې اعلی رزق. د جمي میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمي کې. او ځکه د جمي میوه یو په جمي کې میلاو شي بنده به دا ګمان کوي چې چا وله راوړې ده، یا د اوړي میوه په اوړي کې میلاو شي نو خلک وایي چا وله راوړې ده. نه چې کومه میوه او په هغه موسم کې نه وه، لکه اوړي کې به د جمي میوه او په جمي کې د اوړي میوه دا اعلی قیمتي مزیداره به ورته مخکې پرته وه. نو زکریا علیه السلام به یې تپوس وکړه انا لکې هذا، مریمې دا کوم ځای وه دا میوه، دا چا راوړلې ده؟ او ښکاره خبره چې دا خو څوک راوړې ده که نه چې دې وطن کې دا میوه شته نه په دې موسم کې. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. هغه ماشوم هغه مریم څونه هوښیاره ده، وی دا د الله د طرف نه ده، دا ما له لوی الله راوړې ده او الله چې وغواړي نو بې حسابه مخلوق له رزق ورکوي. داسې ده که نه؟ بې حسابه یې ورکوي.
دا وته الله خی بی مریم چې ګوره زه وغواړم نو زه ګورې بې موسمه میوه بې د انسان او د سبب نه تاله در کولی شم. مخکې نه ورته الله ښیي چې ای مریمې تاله به بې موسمه بچې در کوم، بې د خاوند نه به دله بې موسمه بچې در کوم. الله ورته مخکې د خپل قدرتونو او د خپلې نښې ورته ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په ښځو کې 4 ښځې ډېرې کاملې ښځې دي. یو مریم، دا بیبي مریم علیه السلام، ځکه د یو لوی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی دی، پاللی دی. یو بیبي آسیه د فرعون ښځه، فرعون د خدایه دعوه کړې وه، غټ کافر او بیبي آسیه د موسی علیه السلام پرورش او تربیت کړی. یو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، هغې د نبی علیه السلام د یو عظیم پیغمبر خدمت کړی دی. او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور بیبي فاطمه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښه وه او نبی علیه السلام ورسره بې پناه محبت و. او نبی علیه السلام فرمایي چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، دا به د جنت د ښځو سرداره به. د عایشې صدیقې متعلقا فرمایي چې دین هم ډېر خیر امت ته رسېدلی دی. د هغې مثال نبی علیه السلام د ماتې ډوډۍ په شانتې ورکوي، لکه ماته ډوډۍ هغې کې خوند هم ډېري، وجود له فایده هم ورکوي، پسته شي خوندوره مي. دقه رنګې عایشې صدیقه هم سرید د ماتې ډوډۍ په شانتې امت ته ډېر لوی خیر او ډېره فایده رسولې ده. نو دا لا کشره ده، کوټې ده او بې موسمه میوې وله رب العالمین ورکوي. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چاله مو غواړي بې حسابه روزي ورکوي. حضرت زکریا علیه السلام چې دې ته وکتل چې واقعي پروردګاره ته خو مریم له د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي په اوړي کې او بې حسابه رزق ورکوي، نو الله ما له هم بچې راکولی شي د ده اولاد نو. او دغې وخت کې دی د 4.5 کالو او یا بعض علما وایي د 113 کالو زکریا علیه السلام بوډا، ښځه هم شنډه وه او دی هم شنډ و. د اولاد د کېدواړو څه امکان یې نو، خو سوچ یې راغی چې پروردګار ته خو کولی شي که نه، دلته دا میوه نشته او ته پیدا کولی شي، نو مال هم میوه را کولی شي که نه. هنالک دعا زکریا ربه، هلته رب العالمین ته آواز وکړه، اذ نادى ربه نداء خفیا، ډېر په آرام او په عاجزۍ الله ته سوال وکړو، رب هب لي من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء، یا الله ما له پاک اولاد راکړي. ګوره چې سوال هم کې د عام زوی به نه کوي چې خدای زوی راکړي، دا امر خو شل قسمه کم زوی غواړي سبا به ترې اور کې ولاړ. بعضې زوی د پلار دپاره هم سردردي وي. ذریة طیبة، الله داسې بچې چې پاک دامن وي، پاک د ګناه نه پاک، مزیدار او خشته زوی راله پروردګاره راکې. انک سمیع الدعاء، الله ته دعا اورېدونکې، زما دعا اورې او قبلونکې مې. او په دغه بل صورت کې الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفیا، رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یا الله زه ام بوډیم، سر مې سپین دی، خو پروردګاره زما دعا تا چېته اوسه پورې نه رد کړې، ځکه چې راچا دعا قبوله نه شي خو سپېري. پروردګاره ګورې زه هغه سپېروالي ته نه یم رسېدی، زما دعا هر وخت قبوله کړې. نو الله په ډېره زارۍ د نه سوال کوم چې زما دعا قبوله کړي. ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. الله زما که زه مړ شوم زما په دې مال خو به زما دا وارثان لوی جګړې کوي، دا به څه کېږي؟ نو یا الله ما له یو مددګار چې ما سره په دې دین کې او تورات په دې کار کې امداد وکړي، الله داسې یو بچی راله راکړي. او بیا وروسته وایي واجعله رب رضیه، داسې بچی راکړي چې پروردګاره ته ترې خوشحاله یې. بس دا ډېره مزېداره دعا ده چې څنګه یې دعا وکړه جبریل علیه السلام وله راغی، وایي پروردګار دې دعا قبوله کړه، الله به زوی درکوي. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا الله ستا دعا فوراً قبوله کړه پټک. او څنګه دعا؟ زوی به هم درکوي، نوم هم وله الله مخکې نه ایښی دی، یحیی به یې نومي، عرش کې الله وله هلته نوم منتخب کړه.
خلق چې بچی پیدا شي په عمر ورته نوم یې نه الله ولا مخکې نوم یې ښودی او داسې نوم مې ولا ښودی دی یحیا لم نجعل له من قبل سمیا د دې نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته ناشنا مزیدار خشتنو خو چې جبریل علیه السلام ورته زیری ورکړ چې الله زیری درکوي او زیری چې بنده ورکوي خو د خوشحالۍ زیری ورکوي نو دی فوراً د بیا سوچ راغی الله ما بچی به څنګه زه خو بوډه یم او زما ښځه شنډه ده نو زمونږ بچی به څنګه جبریل علیه السلام ته وایي چې الله خو ما له زیر راولېږه خو زه خو د اولاد دروړو قابل نه ځکه دې ده 110 کال او ښځه یې د 4.5 کال نو پروردګاره زمونږ بچی به څنګه کېږي مونږ خو دواړه بوډاګان یو جبریل علیه السلام ورته د الله نه حکم راوړي چې الله فیصله کړې ده او رب العالمین چې څه فیصله وکړي بس هغه کېدو والی همدغسې به کېږي نو شوق یې پیدا شو چې دا زوی به مې کلی بچو تر انسان شوق یې کنه دا زوی به مې کلی رب اجعل لي آیه خدای یو نښه خو رالی چې ته وګوره چې زه پوه شم چې د ما بچی پیدا کېږي یو نښه خو وي آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا نښه به دی چې ستا ژبه به تته شي خلکو سره به بغیر د اشارې نه 3 ورځې خبرې نشي کول خو چې کله دم ژبه تته شوه او خلکو سره د په خولې خبرې نشو شروع کولی بس دا یې نښه ده چې بچی دی انشاءالله پیدا کېدو والا دی واذکر ربک کثیرا وسبحه بالعشی والابکار او دا د الله لوی نعمت دی د الله تسبیح وایه سبحان الله وایه او سهار او ماښام خپل رب یادوه واقعي مقصې شو چې کله د بچي هغه امید خدای پاک برابر کړ ژبه یې تته شو او چې څومره شاګردانو په بیت المقدس کې نو هغې ته به یې صرف او صرف په اشارو خبرې کولې 3 ورځو پورې دغه کارو بس دی پوه شو چې پروردګار خو هغه چې څه فیصله کوله نو هغه فیصله هغه یې ښکاره کړله انشاءالله الله راله زوی راکوي زوی پیدا شو الله والا د مخکې نه نوم یې ښودی یحیا زوی هم لګیا دی د الله عبادت کوي او حضرت زکریا علیه السلام هم د رب العالمین عبادت کوي نو خلک چې دا بچی غواړي که نه نو عموما پلار د بچی دی لوبو ته خوشحاله راشي دا بچی ځان ته په سینه کښېنوي لوبې ورسره کوي یا ځان سره جومات ته بوځي یا هسې چې ته سیل لی بوځي دې ته خوشحاله پلار کله دا بچی چې کنځل کوي دې کنځلو ته هم دا پلار خوشحاله خو زکریا علیه السلام چې به دا یحیا علیه السلام چتم بار ایسته ده به ورته وي بابا چې لږ لوی شو د ګوتې نه به یې نیوه چېرته ځو چې بچی داسې اوبو غاړې ته یا ځنګل ته یا دې بازار طرف ته وځو بابا زه خو الله دې له نیم پیدا کړم چې د لوبې او تماشې کوم بچی څه الله پیدا کړی زه الله خپل عبادت له پیدا کړی دې لا ماشوم و الله ته به جړل او علماو لیکلي مفسرینو چې دومره به رب العالمین ته جړل چې د اوښکو نښې په دې ننګو جوړې شوې وې نه به پلار سره ګپ شپ لګو که ماشومان به را دلته یحیا راځئ چې لوبې کوو وایي مونږ خو الله لوبو له نه پیدا کړی مونږ خو الله لوی مقصد له پیدا کړی چې د خپل رب عبادت وکړو او د دې زمانې ماشومان پلار وله په خپله هغه صوباړې په لاس کې ورکړي او ټوله ورځ مازدیګر صوباړې دی او درز دی او دروز دی او ډنډی کله یو قول او ډنډی کله بل قوله وی پاکستان ترقی ونه کړه مې دا ملک به ښه ترقي وکړي چې کوم ملک کې ښځې فټبالونه او کرکټونه کوي دا ملک به ترقي وکړي جینکۍ فټبال کوي جینکۍ صاحب هلکان ورته ناست دي ګیر چاپېره د سټیډیم نه هلکان ورته ناست دي او جینکۍ کرکټ کوي او هاکیانې کوي او فټبال کوي او ولیبال کوي او باسکټبال کوي او قسم قسم بالونه کوي جاپان ترقی کوي جاپان کې تر ننه پورې لوبه نشته اسرائیل رکوټ 400 عمره ملک ته ټول عرب او دنیا ته په مخه ده اسرائیلو کې لوبې نشته دغه ملکونو کې لوبې نشته هغوی ترقي وکړه پاکستان ته ګورو او چې زور راوالي په مولا راواچوي خلک کم خوا لاړو مولیانو خلک کم خوا بوتلل دا د توپ ډنډۍ دا لوبې ورته مولیانو ښولي او که مولیان ورته وایي چې دا جینکۍ بار راوباسئ او دا نخرې پېخرې وکړي مولا خو دا ورته نه ښایي زه اکثر دا یو ټکی وایم زه کم قوم
چې په ښځو ګټه کوي، او کم قوم چې د ګنډلو ستن نشي جوړولی، او کم قوم چې بکسوه نشي جوړولی، او کم قوم چې جرندې د چین نه راغواړي جرندې نشي جوړولی، دا قوم سپومې ته نشي غځي، دا قوم بس یو ترقي بس وکړي. ورشه دنیا کم ځای ته ورسېد، د پاکستان ساینسدان کم خور د پاکستان ساینسدان د ګنډلو ستن نشي جوړولی، بکسوه نشي جوړه، بجلی تارونه ټول د چین نه راځي، د پاکستان هغه جلا سره راکاږي هلته شلېدلې پراتې هر څه، نه چېرته موټر جوړ کو، نه چېرته بس جوړ کو، نه لارۍ جوړه کړو، نه جیپ جوړ کو. دا قوم او دې قوم ته ګوره او ترقی ته ګوره، دا ترقي کولی شي. بهر کې زما وروڼو چې ماشومانو به ورته وي راځئ یحیا لوبې کوو، وایي زه الله لوبو له نه یم پیدا کړی. پلار به ورته وایي بچې چې لوبې کوو، وایي زه الله لوبو له نه یم پیدا کړی، زه الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. نو یو ځل زکریا علیه السلام رب العالمین ته سوال وکړ، وی الله داسې بچی دې راکړی چې نه را سره گپ شپ لګي او نه را سره خندا کوي او نه را سره چېرته سیل لځي چې د ما پرې زړه خوشحاله شي. وی ای زکریا تا د خپل بچي دوه صفته غوښتي، یو ولی او یو رضی، واجعله ربي رضیه. ولی د الله دوست ته وی، او رضیه هغه چاته وی چې زه ترې خوشحاله یم. نو تا دا دوه صفتونه د خپل بچي غوښتي، نو چې زما دوست دی او زه ترې خوشحاله یم، نو به د دنیا لوړغۍ او لوبې نه کوي، ابه هر وخت ما ته جاړي او ما ته به جړا کوي. تا داسې بچی غوښتی دی. نو زمونږ علما لیکي بلکې یو حدیث پاک کې دي چې په دنیا کې حضرت یحیی علیه السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی، هغه پیغمبر چې نه ګناه کړې ده او نه په خپله زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی دی. بعضې وخت کې خو د انسان پړه کې د ګناه خیال راشي، وی نه کي خو خیال خو راشي که نه، ده په خپله زندګۍ کې ګناه خو څه کوي چې د ګناه اراده او خیال هم پړه کې نه دی راغلی. پلار یې بیا وفات شو، پلار یې لا جمدی دی، وروسته وفات کېږي شهادت باندې، خو دې چې نصیحت کوي نو یو ځل په بیت المقدس کې ودرېد، نو د 5 خبرو نصیحت یې د خپل قوم ته وکړ. دا 5 خبرې تاسو مرونو واورئ. وی ای قومه دا 5 خبرې درته کوم په دې عمل وکړئ. یوه دا ده چې د خالص د الله عبادت وکړئ، رب العالمین سره شریک مه جوړوئ. ولې؟ ځکه دی الله تاسو پیدا کړی، ستاسو خالق دی، ستاسو مالک دی، ستاسو پناه کوونکی دی، تاسو له روزي او رزق درکړي او دا ټول کائنات پیدا کړي. نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو چې بې د الله نه دا کار بل څوک نشي کولی، نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي؟ پام کوئ ګورئ که الله لم شریک پیدا که الله به دومره درته په غوسه شي چې دومره غوسه به د هېڅ چا هم نه، چېرته به هم دومره غوسه چا نه کړی. یوه خبره. دویمه دا چې مونځ کوئ نو په خشوع په خضوع یې کوئ، ډېر په قلاره. ولې؟ چې مونځ په خشوع په خضوع کوئ د الله رحمتونه به در باندې ورېږي. دریم روجه نیسئ، روجې ډېرې زیاتې نیسئ. ولې؟ وی د روجهدار د خولې بوی په الله داسې لګي لکه د مشکو بوجه چې د ډکه کړي او په میدان کې د خودې د هغې خوشبویي ګیر چاپېره خورېږي. څلورم صدقه ورکوئ. او عجیبه دلیل وی چې څوک صدقه ورکوي د خپل دشمن نه به محفوظي، د دشمن نه به بالکل محفوظي. او پنځم د الله ذکر کوئ، الله ډېر یاد کړئ او د هغې عجیبه مثال ښیي. وی د الله ذکر کوئ، وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړي پسې چې دشمن لګېدلی او دې ته لاړ شي او یو مضبوطې قلا ته ننوځي او دشمن نه بچ شي. دقه رنګه چې ته د الله ذکر کوې د شیطان نه به په یو مضبوطه قلا کې محفوظ او بچ شي. نو یو الله یوازې یادول، شرک نه کول، مونځ کې خشوع خضوع، دوه شو صدقه ورکول. صدقه وی د خپل دنیا له دشمن نه به خلاصې. او څلورم څه مې وویې چې دغه دی د الله ذکر کول. او پنځم روجه نیول. دا 5 خبرې خپل قوم ته کولې، دا نصیحت یې ورته کو. ډېر ملګري پیدا شو، ډېر زیات مخالفین هم شو. دغه زمانه د یهودو او یو بادشاه هیرودیس هغه نوم او ډېر ظالم بادشاه. دا دې په دغه زمانه کې چې کوم وخت کې دغه بادشاه دی، د دې بادشاه یو ورویره وه، ارور یې مړو او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه. او هغه
د بادشاه دغه خپل رواندارم د بادشاه په نکاح غشته و نو دغه جینۍ عمر یې رو مې لور کې د پرکټه کېدله د دې ښځې دا خوښه وره د ماشومې د دې مور چې د ما دا لورم د دې بادشاه په نکاح کې راشي یو دلې دې بادشاه ته ووایي چې ګوره زه هم ستا په نکاح کې یم ستا ښځه ستا د لور د مرګ نه پس او زما دا ماشومه لور ده دا هم پیغله شوه نو زما دا زړه دی چې دې سره هم ته نکاح وکړې او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه بادشاه وی چې زه د علماو نه تپوس کوم یحیی علیه السلام دغه زمانه کې نوجوان او پیغمبر هم و د الله ولا په ماشوموالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې ده او ده ته 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو شو اروندار دې په نکاح غشتې ده نو ستا د ښځې لور کېږي نو دې سره نکاح کول منع دي نو د بادشاه غوسه خو راله یحیی علیه السلام باندې خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه ښکاره مخالفت کو نو بیا به خلکو هم وایي چې یاره دې خو ګناه کوي غږ یې ونه زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه سپین ږیری وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر دی چې ده څه فیصله کړې ټیکې کړې بادشاه له دې ګناه اراده وکړه خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې د کافر حکم وکړي ټول خلک به مې مخالف شي نو ړی و خو ځان یې غلی کړ د دې جینۍ مور چې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ دا خپله لور یې ډېره ډولۍ کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوي شي او شرابو بوتل یې وله په لاس کې ورکړ ای ورشه بادشاه ناست دی دا شراب پې وڅښه او که کله یې د نه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې مطلب یې دا و چې دا د مخې نه خوا شي نو د منقصه به سمه شي دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د ځان نه ناوې جوړه کړله او ورله ورتلو سره بادشاه چې ورته وکتل ځان یې ډولې کړی دی ولا شرابو ګیلاس ورکړ شراب یې وڅښل چې ویې څښل بادشاه ته د ګناه مطالبه وکړه دی ورته ویې چې نه په قلار کې بس دی زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا دا یحیی او زکریا دا پلار او دا زوی نه یې مړه کړي چې دا دې نه یې مړه کړي نو بس ما ته به رانږدې کېږې نه خو په نشه کې و د شرابو او شراب خو لا خبیث شی دی په سړي کې د ګناه دا دغه نور هم پیدا کړي نو فورا یې جلاد راوغوښت شا به منډه که فورا د یحیی سر هم دلته راوړه چې سر یې دلته حاضر او زکریا هم مړ کړې فورا شا به منډه جلاد لا دی بیت المقدس کې ناست دی حضرت یحیی علیه السلام چې پې ورننوت جلاد او خلک هم وته بادشاه حکم دی دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا نږدې پادریانو د هغې خو لاړه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټولو وي او دا یحیی غلطه خبره کړې دا خو جیز دی او دی غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونیو او چې څنګه یې رونیوه العلاو یې هغې جلال هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وی که دا د حلال کو دا خاورې وینې په دا ځمکه توی شوه هسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالول وی لږ صبر وکړي وی داسې کار به کوو دی به په یو خانک کې حلالو وینه به یې مونږ دریاب کې غورځو وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې رونیو ماشوم خشته خوبصورت انسانو دی وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامنو او پیغمبرو او ډیر زیات نیکو دا رب العالمین په قرآن کې گواهی ورکوي راوینې و په کاسه کې حلال دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ السلام نه حدیث نقل کوي وی یو ورځ د سار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي دي اخو به د هر قوم خپل پیغمبر وکړ یو کلی کې به پیغمبر او بل کلی کې پیغمبر او بل کلی کې پیغمبر بل کلی کې پیغمبر دومره ظالمان دا ډېر بدبخته ظالمان په هر زمانه کې دا یهودیان تیر شوي دي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو مړ یحیی علیه السلام ذبح یې نو چې ذبح یې کړ نو هغه وینه یې خانک کې وړله او د دریاب په خوا کې وغورځوله هغې خوټکار شروع کړ داسې خوټ کېدله لکه اور چې جوشي او سر یې یوړه
نیغه بادشاہ ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار څه چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه کړه زکریا علیه السلام خو غریب سپینګیر و خو تللی نه شو په لاره هتې مخکې ودي ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه ډډه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شوې ای اونې چې د الله پیغمبر او دې ظالمانو د ما بچی لال کړ او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ اوښلې ده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو ځای شو د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې رالل هلکه دلته خو زکریا هم دې پورې خو راغی چې څه شو یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وایي داسې لاړ څوک وایي داسې لاړ تپوس کوي مونږ خو نه دي لیدلی شیطان د انسان په شکل کې ولره وی خو په دې ونه کې وی اونې ته سینګ ننوت اونه کې به سینګ وی زه راته نښه ښیم وی څه نښې ښې نو دی چې په دې ونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګوره د اونې نه بار پاتې دا د اونې کرښه چې دا شلېدې دی پکې منځ ته ورننوتې غټ جادوګر دی وای اوس به ورسره څه کوو بادشاه وی پرېږدی به یې نه راوی باسه اونې نه سیب سینګ راو باسو وی داسې وکړې دا سر د اونې نه کټ کې او د پاسه پیره کې دی بس په دې اونه کې یې اره کې علما لیکي اره یې په سر کې ښودل چې اونې اره کوله د دې سر له هغه دغه راورسېده هغه د ارې هغه غاښي نو پروردګار ته یې اواز وکړو یا الله زما حفاظت وکړي نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات دي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمائی وی زیات آزمائش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې هغوی پسې څومره نږدې او څومره نږدې څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه به راځي وی الله ما بچ کا رب العالمین ورته د هغه دی نه اعلان وکړه وی تا وختي ما ته ولې اواز نه کوه تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې پکار دا وه چې وختي دې ما ته ویلې وې چې یا الله ما بچ کا ما به دله انتظام کړو د اونې نه دې پنۍ وغوښته او ته پېشه ونه دې پېش کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره شو په هغه ونه کې او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وښکې تلنه چې وینه بیګې وایي کوي که نه کوي د الله دومره تابعدار چې الله نور خپل نه شي واه یې هم نه دی چې سر یې وړه هلته بادشاه له وی صاحب هغه بل خو مرک او داره د سر پروردګار په دوی خو ازمایش راغی هغې ته خو شهادتونه پلار او زوی ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشدول او ټول محل هر څه په ځمکه کې وردن نه شو ټول مردار شو بادشاه خو لاړ نو د قوم چې بادشاه لاړ چې قوم خو تتر بهتري نو د بل دی نه یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړه او زکریا علیه السلام سره راغی د بیت المقدس په دې خلکو یې حمله وکړه چې حمله پې وکړه حمله نو په یو ورځ یې پکې 80,000 یهودیان مردار کړل 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه وینه چې د وجود نه کمه توی شوې وه هغې هغه جوش لږ په قلاره شو هغه سر یې بیا راواغېشت هغه بادشاه او په یو غار کې دفن نو د نبي علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان زوی ولید هغه راغی د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته مطالبه وکړه چې صاحب دا جومات راته لوی کړه نو یې ډېره ښه ده جومات یې لوی نو پکې یو غار راووت نو د غار په خوله غټې غټې تیږې پرتې تیږې چې لرې کړې نو پکې یو صندوق پروت و نو دوی هغه صندوق راوړه ډېر مزېدار خشته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته مخامخ کېښودی صاحب جومات هم کولاوه او دا غار پکې راووته چې غار راووت د هغې په خولې تیږې هم لرې کړه صندوق پکې پروت خزانه و پکې پرته یا پیسې به پرتې وي خو موږ ستا د اجازت نه بغیر نه کولاوه دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا 900 کال وروستو خبره هغه یې راوړی چابي هغه مې غمي به یې پکې یا پکې مالي سره به یې سپین به یې چابیانې خو یې نه جلنده یې ماته کړه چې سر یې کولاو که نو په هغې کې د انسان سر پروت و خشته تازه ښکلی سر لکه وینه چې په دې ننګو کې ځلیږي او صفا تک تور ویښته د سر او د ګیرې
لکه ته به څوک نن مړ دی یا جمدی دی بس خشته ویښته دومره خوبصورته سر او داسې دا شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزیدار او خشته تازه ویښته دي پې نو هغې سره د سنگ مرمرو نه ماربلو یو سپینه تخته پرته وه ټکه سپینه او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام دا د یحیی چې د زکریا علیه السلام زوی دی دا د هغه سر دی بادشاه بیا په صندوق کې بند کړی او بیا په غار کې دفن کړی نو بیا ولا هغې قبر وکنیسته او د دمشق جامع مسجد سره دفن اوس هم خلک چې لاړ شي نو باقاعده زیارت لیځي ملاقات لیځي او زکریا علیه السلام په بیت المقدس کې دفن لوی قبر یې دی تاریخ لیکي چې څومره خلک لاړ شي نو هلته زیارت لیځي او ملاقات لیځي دا پیغمبرانو سره دومره ظلم شوی دی دا چا کړی دا ګوره دی یهودیانو کړی بني اسرائیل چې ورته وایي دې زمانه کې هم لګیا دي اوس هم چې دا څومره ظلم شروع دی که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع دی او که په نور په فلسطین کې شروع دی دا ټول د یهودیانو ظلم دی ګورې دا ډېر ظالمان دي د پخوا نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځل پیغمبر علیه السلام نه دعوت وکړو بویه ته یو ځای کې کښېنه نو خلک یې ولمسول وایي بره به ته وخېجې او د میچنې پلې وله ورکړه وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام به دلته مونږ د سوري تر دیوال کېنو ته پرې میچنې پل د پاسه راوغورځه چې څنګه نبي علیه السلام کېناسته جبریل علیه السلام وله راغی پاسه چې پاسېد وایي څه چل دی وایي صاحب سازش درته جوړ یهودیان رالل وایي صاحب ولې پاسېدی وایي دې خوا راشه وایي دا د میچنې پل چې په دا بنیره پروت دی داسې شی دی دا یو سازش په خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله پیسې یې وله ورکړې نو د ګټ په غوښه کې وله زهر واچول د خیبر د خندق غزا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړې دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف د صحابو خلاف تر ننه پورې لګیا دي د مسلمان خلاف سازشونه کوي او ګور یوازې زمونږ خلاف نه دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي خدا د عیسایانو خلاف هم دی ګورې ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي بیبي مریم ته خدای وایي او دا یهودیان عیاذا بالله بیبي مریم ته سپک دومره سپک لفظ سره وایي چې زه نشم ویلی عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وایي چې زه په خوله نشم ویلی خو نن د خدای شان دی نبی علیه السلام فرمایي الکفر کلهم ملة واحده وی کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډله نن ټول مسلمان ته یو ډله نو یو قوم کې د سار نه تر د غرمې پورې 143 پیغمبران شهیدان او د هغوی شاګردان او یحیی علیه السلام غوندې پاک استی نوجوان هغه لال کی او زکریا علیه السلام غوندې سپینګیري د خدای پیغمبر په اونه کې رکی دا د مسلمان دوست کیدی شي دا قوم چرېب نشي کېدی ورپسې بیبي مریم هغه خدای پاک لویه کړله ناغیل بیا خدای پاک بغیر دا خاون نه حضرت عیسی علیه السلام ورک دا واقع به انشاءالله که زندگی وا دا برته په آینده جمعه کې بیان او صرف دومره مې پوه کړی چې د یهودو سازش مې درته وویل او بل دا چې په چا باندې په دنیا کې آزمایش او امتحان راشي نو د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام نه لوی آزمایش او امتحان په چا راتلی شي نو مسلمان له پکا چې د الله په کړو صبر کوي صبر او ازمائش وقت کې الله یادای هر وخت رب العالمین یادای رب العالمین دی زمونږ په حال باندې رحم وکړي دعا وکړي څومره مسلمانان حاجی ما خو خپل تقریر پوره که ستا راځی نه یم خبر دی وایي چې څه مشکلات دي په کور کې دعا غواړي رب العالمین دی ورته مشکلات په خیر بدل کړي دا غوطا بلا مسائل لیکي بعض خلک عبادت خو ډېر کوي معاملاتو کې ګډوډ دي لکه د نن سبا د بجلی د غلا رواج ډېر شوی دی بالکل د بجلی غلا خو ګناه ده حکم د بجلی غلا کوي دا ناجایز دی او معاملاتو کې دا عبادت داسې مثال د ورکوم لکه یو ټانګر او د هغې دوه پایې دي نو که یوه پایې وي او بله نی نو ټانګه نشي تللی دقه رنګې د انسان عبادت او معاملات دواړه به ټکي خو عبادت ډېر کوي خو په دنیایي معاملاتو کې حرام یو ناروا کوي مسلمان سره ظلم کوي پردې حق نه ورکوي بل نه حق نیسي داسې د لکه ټانګې چې یو پایې او بلې نو یوازې عبادت نه دي د بندګانو حقونه
دا هغې به پوره خیال ساتئ. قصبګرو ته وایي بعضې خلک سپک ګوري، ولې قصبګر د خدای بندګان نه دي. دا ټول د نبي علیه السلام امتیان دي او ټول د حضرت آدم علیه السلام اولاد دي. نو قصبګرو نه بغیر خو دنیا نه چلېږي. زه خو دا ویم، زه خو یم د دې خلکو ډېر خیال ساتل پکار دی، ډېر قدر یې پکار دی. پخواني پښتانه که کامیاب و مال به یې لږ خو خوشحاله، ولې د قصبګر او د غریب به یې خیال ساته. نن موږ د قصبګر او د غریب خیال نه ساتو، نو که مال ډېر دی خو دغه نشته، خوشحاله ژوند پکې نشته. بالکل د دکاندار که پچا قرض پورې دی چې راوتو والا قرض وي، نو چې دې زکات ورکوي هغه قرضونه به پکې حسابوي، هغه وروسته روزي که نه. او که کوم قرض دی چې هغه بالکل غیب دی نه روزي، ادینی حسابوي. ها که هغه قرض راووته نو بیا به د هغې حساب هغې وخت تاریخ نه کوي، د هغې زکات به م ورکوي. کلي کې جومات ته وکلې ختم شي، د جومات کې اپادی کې خښتې وغیره دي، په دې به څه کوي؟ خبره داسې ده چې لاول خو جومات ختمول نه دي پکار. جومات تی وي، د جومات ځمکه وقف وي، جومات به نه ختموي، دغه جومات به آبادي. که کلي ختم شو د لارې خوا به څوک مسلمانان چې په لاره تېرېږي هغې به خپل لمونځونه کوي، ختمول یې بالکل نه دي پکار. یاره که وقف ځمکه باندې جومات جوړ یله، او که خامخی جومات روان کړي نو هغه خښتې په خپل کور کې نشي لګولی، ادې بیا په بل جومات کې د هغې هغه لرګي یا د هغې خښتې چې د نږدې بل جومات کې ولګوي. اوم چې چا دا خښته په دې جومات لګولي، چا دا ځمکه جومات ته وقف کړي د هغه په اجازت باندې. نو که چې الله زموږ په حال باندې رحم، یا الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. پروردګاره چې څومره مریضان دي ته له شفا ورکړي، څومره چې مردگان دي دوکه چې څومره مردگان دي الله ټول مغفرت نصیب کړي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، د فتنو مصیبتونو نه پامن کې وساتي. یا الله چې څومره کافران دي، که یهود دي، که عیسایان دي، الله تعالی سوال کو دا ټول مسلمانان کا، او که اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تمام برباد. زموږ مسلمان د یهود له سازش ته محفوظ کا، د عراق او د افغانستان او د نور وطنونو مسلمانان الله ته اتفاق نصیب کا، ته امداد وکا، مجاهدین امداد وکا، او الله چې د څه قسم مشکلات او غمونو تکالیف دي په خیر باندې بدل کا. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.